سلامونه ملګرو، ذهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې ښه به یاستی. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې موږ څنګه کولی شو کنوا پرو فري ترلاسه کړو، یعنې هېڅ پیسې پرې ورنکړو او پرو ورژن ته لاسرسی ولرو. ملګرو، ځینې کسانو ته معلومات نه وي چې کنوا څه دپاره استعمالیږي. نو کنوا ملګرو ډیزاین دپاره ده، یعنې تاسو په دې باندې هر رقم ډیزاین کولی شئ، پوسټ ډیزاین کولی شئ، کوم یو کارت جوړوئ هغه جوړولی شئ، هر رقم ډیزاین چې تاسو په کار وي که نه، نو بس هغه تاسو په دې کې کولی شئ. لوګو پکې جوړولی شئ، تیار لوګو وي، صرف نوم ورته اچوه، یعنې خپل نوم ورته واچوه هغې په ځای. نو دا تیار ښه ښایسته ښایسته لوګوګانې پکې وي. پرو وي هغه به تاسو یعنې په پیسو باندې وي، هغه به تاسو فري ترلاسه کوئ. صحیح ده؟ یعنې د ګرافیک ډیزاین څومره کارونه دي هغه په کنوا کې شته دی. نو تاسو کنوا باندې فري ترلاسه کولی شئ په دې طریقه باندې چې زه کومه طریقه تاسو په دغه ویډیو کې وښیم. نو ملګرو، راځو ویډیو په طرف باندې. مخکې له دې چې زه ویډیو شروع کړم، یوه هیله کوم له هغه ملګرو نه چې ذهین افیشل یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی نه دی، نو دا درسره ضرور سبسکرایب کړئ. سمه ده؟ ښه، تاسو به راشئ پلی سټور دغه ته، کروم ته. نو دلته ګورئ اصلي کنوا چې تاسو اخلی $15 باندې د یو ځای فار 1% او که ټیم دپاره تاسو اخلی، مقصد کم از کم باید تاسو 3 کسان واخلئ میاشتې دپاره، نو $30 باندې د 3 نفرو دپاره کېږي، یعنې $10 بیا تاسو ته یو کس حسابوي. خو که ځان له یو نفر یې اخلي $15 تاسو نه میاشت کې کټ کوي. صحیح ده؟ دا کومه طریقه چې ده هغه ده. نو زه تاسو ته ملګرو په دې ویډیو کې فري طریقه درته وښیم چې هېڅ یو روپۍ باندې تاسو مصرف نه راځي. سمه ده؟ نو دلته به تاسو راشئ، دې به کلیک وکړئ. صحیح ده؟ او که چېرته تاسو دلته لیکئ هم صحیح ده، که نه لیکئ تاسو د ویډیو ډسکرپشن کې به لینک وي، هغه به تاسو کلیک کړئ، تاسو به کروم کې دلته خلاص کړئ. صحیح ده؟ په کروم باندې به خلاص کړئ. نو دلته به تاسو څه ولیکئ؟ ډي جي پرکس او بیا ډاټ شاپ. صحیح ده؟ دا به تاسو ولیکئ. کله چې دا ولیکل، دا صفحه به تاسو ته خلاصه شي ملګرو. ښه، زه دا موبایل کې درته وښیم، تاسو کمپیوټر کې هم کولی شئ، ټولو کې یو رقم طریقه ده. ښه، دلته به تاسو دغه 3 کرښو باندې کلیک واخلئ او دلته به تاسو پبلک کنوا پرو باندې کلیک واخلئ. سمه ده؟ ښه، دلته د دوی کمیونټي ده، کمیونټي کې به ځان داخلئ، تاسو ته پرو کنوا درکوي. صحیح ده؟ اول دا ده چې سبسکرایب ټو چینل، یعنې د دوی چینل سبسکرایب کړئ، دغه باندې به کلیک واخلئ. یو کلیک به واخلئ، بیرته به بیک شئ. صحیح ده؟ د دې ځای نه به تاسو بیرته داسې ووځئ، یعنې یوټیوب نه به بیرته تاسو راشئ دلته. صحیح شو؟ بیا به ویریفای سبسکرپشن بټن باندې کلیک واخلئ لاندې. سمه ده؟ د دې نه وروسته دویم سټپ راځي، هغه بیا واتساپ ته. ګورئ واتساپ تاسو ته وایي چې واتساپ ته لاړ شئ. په دې واتساپ بټن به پاس کلیک واخلئ، دغه فالو چینل چې په دې کلیک واخیسته، بیرته به تاسو د سایټ ته راشئ، بیا به ویریفای فالوینګ باندې کلیک واخلئ. صحیح ده؟ نو که فالو کوئ هم صحیح ده، که نه فالو کوئ خبر نشته دی. بیا به کمپلیټ ویریفیکیشن باندې تاسو یو کلیک ول واخلئ. صحیح ده؟ دغه طریقه ده. ښه، مخکې ګورئ یو سټپ هم ضایع نه کوئ، بیا تاسو نشئ کولی. ښه ملګرو، دا خو وشو. اوس راځو دلته ګوره تاسو ته دغه اکاونټ 5 کې دلته جیمیل درکړی. ښه، دغه جیمیل چې دا به تاسو کاپي کوئ. ښه، داسې به کلیک کوئ او کاپي. صحیح شو؟ بیا به تاسو چېرته راشئ، دلته به تاسو نوی ټیب خلاص کړئ او دلته به تاسو ولیکئ کنوا ډاټ کم. دا کنوا ډاټ کم ته چې تاسو کله راغلی، ګورئ دلته د دوی په جیمیل، یعنې دوی کوم اکاونټ درکوي همغه اکاونټ باندې به تاسو هغه وکړئ. ښه، زما دلته اکاونټ تیار لاګین دی، زه به دا 3 کرښې وهم او دا به لاګ آوټ کړم. تاسو به هم که چېرته لاګین و، دا به تاسو لاندې ځای نه راشئ، دلته به کلیک واخلئ او ساین آوټ به کلیک کړئ. صحیح ده؟ دا زما کوم هغه دی، دا لاګین دی، دا به لاګ آوټ کړم. ښه، دا خو لاګ آوټ شو. کنټینیو وذ انذر اکاونټ، دلته به تاسو کنټینیو وذ ایمیل، ګورئ په دې اپشن به کلیک واخلئ. صحیح ده؟ په دې او دلته به تاسو خپل ایمیل کوم چې کاپي کړو او پیسټ کړئ. صحیح شو؟ بیا به کنټینیو باندې کلیک واخلئ. کله هم چې کنټینیو باندې کلیک واخیستم ملګرو، ګورئ دلته لیکلي انټر کوډ. اوس به بیرته هغه ټیب ته راشئ او وخت نه دا دی کنوا پرو والا، دلته به دغه لاندې ګورئ ګیټ کوډ، په دې به کلیک واخلئ. کله هم چې په دې کلیک واخیست ملګرو، دلته لاندې ګورئ یور کنوا کوډ از، د از نه وروسته عدد چې دي دا به تاسو کاپي کوئ، 6 عددي. ښه، بیرته به همغه کنوا والا ټیب ته راشئ او دا به دلته پیسټ کړئ. کله د چې پیسټ کړو، بس کنټینیو به شي خپله باندې، یا به کنټینیو وکړئ تاسو. نو تاسو ته به د کنوا ډاټ کم پرو ورژن خلاص شي. ګوره زه بیا تاسو ته وښیم هم چې دا پرو دی. ښه، دا ګوره ملګرو مکمل دا موږ سره خلاص شو. صحیح شو؟
اوس دلته زه فرض مثال یو ټمپلیټ غواړم ښه لوګو غواړم لوګو ډیزاین صحیح ده اوس به ما سره یو دانه هم داسې نه وي چې هغه پیسو وي ګوره تاسو مکمل څومره دي دا تاسو فری یوز کولی شئ ښه خسته خسته لوګوګانې تاسو کې جوړولی شئ هر شی ډیزاین تاسو وغواړئ په دې کې کولی شئ ګوره یو دانه هم موږ ته کلف نشته په چې دا پرو دی ګوره دا ګورې د تاج علامه چې استاد دا پرو دی ها په دې چې ته کله کلیک واخلې دا به تا سره فری کې خلاص شي ګوره ملګرو دا د ما سره خلاص شو ښه دلته اوس تاسو خپل نوم ورته ورکوئ ایډیټ باندې کلیک واخلئ ګوره دا مثال ما ورکو کنه اوس غواړم دا ډاونلوډ کوم ګوره پرو ورژن کنه پرو والا تاج ورسره دغه پاس ډاونلوډ صحیح ده ډاونلوډ او بیا ډاونلوډ بټن نو دا به ما سره دغه لوګو چې کومه ده ما سره ډاونلوډ شي ګوره ډېره زبردست اسانه طریقه باندې ګوره ما سره دا ډاونلوډ شوله نو ملګرو تاسو په دغه طریقه باندې فری کنوا ترلاسه کولی شئ صحیح ده دا د ما سره دا ډاونلوډ شوله ډاونلوډینګ هم روان شو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي تر بلې ویډیو په خدای سپارم الله په امان